عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا وګوره د الله نه پکې څونه یاره ده یو رشته داره ورلراله رشته داره نو چې رشته داره ورلراله نو هغه بوډی وه او چې انسان بوډا شي او ښځه بوډی شي نو بیا د هغوی هغه BBC لندن ټیشن چې غږی خو ته اورېدلی دی بیا نو چې دغه بوډی راغله نو عمر ابن عبدالعزیز ته وایي ماله د دې بیت المال نه پیسې راکه دومره شی ته راکه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي دی د بیت المال کې د پیسو کې دا ته چې څومره غواړې ستا پکې حق نه کېږي ستا ګزاره کېږي دغه بوډی ورته کلکه شوه نه زما رشته دار یې ماله به خامخا راکې او ورته وی ګوره نانا ته مالدار او ستا گزاره کیږي ستا د بیت المال په مال کې حق نه کیږي د مسلمانانو مال دې نشم درکولی نانا ورته وی قسم دې که دې پرېږدم راکې به خامخا او ورته وی نشم درکولی دا بوډۍ ډېره زیاته کلکه شوه عمر ابن عبدالعزیز چاته وی یو قطره غوښه راله راوړه نو یو قطره غوښه یې راوړه او هغه غوښه په یو سیخ کې ورکړه او هغه د اور د لمبو د پاسه غوښه ونیوه چې کله د اور د لمبو د پاسه ونیوه نو هغه غوښه وسوځېده تکه توره شوه او ستا بویونه او ډډوزې یې شروع کړی دا بویونه تخیږي او دا غوښه دغه چې په اور باندې کېدې کوم اواز کوي هغه اواز تخیږي او ستا بویونه شو هغه بوډۍ ورته وایي پاګلې او که روغ یې داسې کې دا ستا بویونه دې جوړ کړي دي او غوښه دې په اور باندې نیولې ده او دې سوځغولې ده بوی د لاسه تنګ شوي داسې کې ورته وایي ای نانا وی که زه د بیت المال په مال کې ناجایزه تصرف وکړم نو دې غوښې ته وګوره بیا به ما د جهنم په اور کې وینې چې رب العالمین به مې د جهنم په اور کې داسې سوځوي لکه چې دا غوښه سوځېږي او داسې ستا بوی به رانخېږي لکه چې د دې غوښې نخېږي که زه په بیت المال کې ناجایزه تصرف وکړم ومنع لله منع چې د چا نه کې د چا دپاره د الله دپاره دې ته ونه کتل چې دا زما رشته داره ده د الله دپاره د بیت المال مال وله نه ورکوي الله دې موږ او تاسو د خپلو سختو نه وساتي دا چته ګپ دی څه ډېره زیاته ګرانه ده د دنیا د زنکدن یو مصیبت دا د دنیا د 900 مصیبتونو سره برابر دی چې د دنیا 900 مصیبتونه در باندې رالل او د زنکدن یو سخته د زنکدن یو سخته د دنیا د 900 سختو مصیبتونو سره برابر ده او بیا د قبر عذابونه او د قبر سخت نو د قبر یوه سخته دا د زنکدن د 900 سختو مصیبتونو سره دا برابر ده او بیا د محشر د میدان هغه سخته چې نور راښکته شي نو د محشر د میدان هغه یوه سخته د قبر د 900 سختو مصیبتونو سره دا برابر ده او بیا د جهنم هغه سخته د وعظ چې کوم کتابونه دی هغوی دا خبره لیکلې ده چې بیا د جهنم کومه سخته ده نو د جهنم هغه یوه سخته دا د محشر د میدان د 900 سختو سره برابر ده دومره سختی دی نو عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي نانا که د بیت المال په دې مال کې زه ناجایزه تصرف وکړم نو دې غوښې دې قطرې ته ګوره چې نن دا په اور باندې سوځي او ستا بوی تېخېږي دغه رنګې به مې د جهنم په دې اور کې ووینې چې ما به م الله په دې اور باندې سوځوي او ستا بویونه به رانخېږي من اعطا لله چې ورکړه کې هم به د الله دپاره کې ومنع او چې منع کې هم به د الله دپاره کې فقد استکمل الایمان نو دې سړي ایمان کامل که